أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ګرانو ورونو او خوندونن د اسلامي ویډیو په بنیاد زموږ د ثنا هیلث اکیډمي چینل ته ښه راغلاست وایو. ځکه نن به تاسو د جمعې د مبارک شپې او ورځې یوه داسې ځانګړي ذکر بیان کړو چې د الله تعالی د دوو عظیمو نومونو د یا الله او د یا سمیع سره تړاو لري. آیا تاسو داسې دعا لرئ چې له ډېره وخته راهیسې د قبولیت انتظار یې کوئ؟ آیا د رزق تنګوالی، قرضونه، کاروباري ستونزې، ذهني پریشانۍ او د کور مشکلات مو فکرونه بوخت کړي دي؟ آیا غواړئ د جمعې د مبارک شپې له رحمتونو او برکتونو څخه ګټه واخلئ؟ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ، ځکه نن به تاسو د جمعې فضیلت، د الله تعالی د مبارکو نومونو برکت، د ذکر اهمیت او د وظیفې بشپړ طریقه بیان کړو. خو یوه مهمه خبره درته کوم، ډېر خلک وظیفې کوي خو نتیجه نه ویني، ځکه چې د وظیفې شرطونه نه عملي کوي. نن به تاسو ته هغه مهم شرطونه هم بیان کړو چې د دعا او ذکر سره باید عملي شي. نو ویډیو مو پرېږدئ، ځکه د ویډیو په وروستۍ برخه کې د یا الله یا سمیع وظیفې مکمل طریقه، شمیر، وخت او د دعا کولو صحیح طریقه هم درته وایو. راځئ لومړی پوه شو چې د جمعې مبارکه ورځ ولې د الله تعالی په نیز دومره عظیمه او بابرکته ورځ ده. ځکه دا د ټولو مسلمانانو دپاره ډېر د عبادت او برکت ډکه ورځ، د ټولو مبارکه ورځ د جمعې ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د لمر تر راختلو لاندې تر ټولو غوره ورځ د جمعې ورځ ده. په همدې ورځ حضرت آدم علیه السلام پیدا سوی، په همدې ورځ جنت ته داخل سوی او په همدې ورځ له جنت څخه راشوه سوی. د جمعې په ورځ یوه داسې مبارکه لحظه هم شته چې که مسلمان په هغه کې دعا وکړي، الله تعالی یې دعا قبلوي. همدا وجه ده چې د جمعې ورځ د ذکر، دعا، استغفار او درود شریف لپاره ځانګړي اهمیت لري. د الله تعالی ښکلي نومونه لري، هر نوم یې د عظمت، رحمت او قدرت نښه ده. کله چې بنده د الله تعالی نومونه یادوي، نو د هغه زړه د خپل رب سره نږدې کېږي. د الله ذکر د غمونو دوا ده، د زړه سکون دی، د روح آرام دی او د آخرت کامیابي ده. د الله تعالی تر ټولو لوی نوم الله دی. دا نوم تر ټولو اسما او اصل دی په کتابونو کې راغلي. چې څوک په اخلاص سره یا الله وایي، د هغه زړه ته سکون او اطمینان پیدا کېږي. د الله تعالی رحمت ورسره مل کېږي او بنده د خپل رب حضور ته نږدې کېږي. یا الله د محبت، امید او توکل کلمه ده. کله چې مؤمن یا الله وایي، نو خپل ټول مشکلات د خپل رب حضور ته وړاندې کوي. دویم نوم د الله جل شانه یا سمیع دی. د یا سمیع معنا دا د هر څه اورېدونکی رب. الله تعالی د خپلو بندګانو پټې او ښکاره خبرې اوري، د هغوی دعاوې اوري، د هغوی اوښکې اوري، د هغوی فریادونه اوري. نو کله چې بنده د یا سمیع وایي، نو د الله تعالی د اورېدلو صفت ته متوجه کېږي او په یقین سره دعا کوي. قرآن کریم کې الله جل شانه د ذکر مبارک فرمایي، الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبر اوسئ چې د الله تعالی په ذکر سره زړونه سکون پیدا کوي. نن سبا ډېر خلک له ذهني فشار، غم، اندېښنو او پریشانۍ سره مخ دي. د دغه ټولو ستونزو، تکلیفاتو تر ټولو لوی علاج د الله تعالی ذکر دی. د دعا څخه مخکې څه آداب شته چې دعا سړی غواړي، دغه آداب باید پر ځای کې اودس تازه کړي، پاک ځای انتخاب کړي، قبلې ته مخامخ کښېني، درود شریف ووایي، استغفار ووایي او بیا عاجزي اختیار کړي. الله تعالی عاجزي خوښوي. که څوک غواړي چې دعا یې ژر قبوله شي، نو د خپل وس مطابق صدقه دې هم وکړي. صدقې سره الله تعالی بلاوي دفع کوي او د رزق دروازې خلاصوي. اوس راځو اصلي وظیفې ته، کې د وظیفې طریقه څنګه ده او څنګه یې موږ تاسې عملي کوی سو. د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ اودس وکړه، 2 رکعته نفل لمونځ ادا کړه، 11 واره درود شریف ووایه صلی الله علیه وسلم، 100 واره دا استغفار ووایه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، او 100 واره بیا یا الله ذکر وکړه په پوره توجه او اخلاص سره، 100 واره یا سمیع جل جلاله ذکر وکړه، بیا 11 واره درود شریف ووایه او خپله
دعا وغواړه. د جمعې په ورځ د مازدیګر بیا تر ماښامه پورې وخت د دعا لپاره ډېر مهم ګڼل شوی دی. که ممکن وي نو وظیفه په همدې وخت کې ترسره کړئ، او که د جمعې په شپه باندې وسي هم برکات لري، او که د جمعې په ورځ باندې وسي هم برکات لري، او که د جمعې په ورځ د مازدیګر د لمانځه وروسته تر ماښامه پورې وسي دا زیات برکت لري. یاد ولرئ هره وظیفه د یقین، اخلاص او عمل سره نتیجه ورکوي. چې دا شان ورسره یې نو وظیفه په مکمله توګه نتیجه او اثرات مخته راوړي. نو 5 وخته لمونځ کوئ، حلال رزق خورئ، له دروغو ځان وساتئ، غیبت مه کوئ، د والدینو سره ښه چلند کوئ، توبه او استغفار کوئ، پر الله تعالی بشپړ یقین ساتئ. یا الله زموږ رزقونه پراخ کړئ، زموږ کاروبارونو ته برکت راکړه، زموږ قرضونه ادا کړه او موږ ته حلال او پاک رزق را نصیب کړه. یا شافي د امت ټول ناروغان روغ کړه، د هغوی دردونه ختم کړه او کامل صحت ورته نصیب کړه. ګرانو وروڼو او خویندو، نن موږ د جمعې د مبارک شپې او ورځې لپاره د یا الله او یا سمیع مبارک ذکر فضیلت او طریقه واورېده. الله تعالی دې زموږ دعاوې قبول کړي، غمونه دې مو ختم کړي، رزقونه دې مو پراخ کړي، او زموږ زړونه دې د خپل ذکر په نور روښانه کړي. که ویډیو وي خوښه شوه نو لایک، شیر او سبسکرایب کول مه هېروئ، او په دعا کې مې یاد ساتئ د ثنا هیلث اکیډمي ملګري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.